دا خپل تندې مې صرف تا ته لګولې دې تمه په حال همو کیا غنی اکبران نور درونه سکم صرف ستا در منی ولې دې ستانه بساتم خدایا ډکی تما ویران خدایا خپل تندې مې صرف تا ته لګولې دې تمه په حال همو کیا غنی اکبران نور درونه سکم صرف ستا در منی ولې دې ستانه بساتم خدایا ډکی تما ویران او کړی توبه قبول زمون پشان د بابا دم ربا بیلتا بل زید فریادونو چرتا نشته دې بچبوک کشته د نوح نبی پشان محکم ربا بیلتا بچو چرتا د غرونو پسر نشته دې مو هر امتحان کې د حلیل پشان پاس راولي کوئی د اسماعیل پشان تیرا کې چی من کیم د زمون په هر یو نیک عمل کې اخلاص راولي راکړ یعقوب پشان طاقت چې غمون کیم نو حال مې چې د لود لکم قرآن کې اورېدلې دي تکریم مونږه بچره باندې دغه شان خطر نور درونه سکم صرف ستا در منی ولې دي تانه بساتم خدایا لکی تمام یاران او زړه په شانتي د یوسف علی السلام راکی زکه چې پرده په خپلونو باندې اچوم او ستا حق چې په جیل کې کوم بیان داسې کلام راکی بیا چې خپل خیالات په تعبیرونو باندې واچوم او موږ د یونس د کوم په شانې ندامت راکی او تر به توبه زمون قبول په خپل فضل کې او موږ د ایوب په شان د لوی صبر طاقت راکی دا زمونږ نکل ته قبول خدایا په اصل کې نو مادر نوارث د زکریا په شان غوښتلې دي نو مادر نوارث د زکریا په شان غوښتلې دي ول په شان د یا ورکی خدایا غورا نور درونه سکم صرف ستا در منی ولې دي ستانه بساتم خدایا ډکی تمام یاران او راکر داود پشان آواز استا کتاب وایم چې حق پیسلی رب پشان د سلیمان قوم امن دا دیانو سمودیانو دا عذاب غواړم چې خپور انصاف ربا فکیل او په میزان کوم نو عقل د لقمان او د موسی پشان طاقت راکی چې ستاره دشمنان ناس یرا او ترخان کوم مونږ له دا حضر پشان علم د رحمت راکی چې ستا په خوښه کار کوم او خپل خوښه نه کوم نو خدایا چې عیسی په کومه لار اسمان ته تللی دي نو خدایا چې عیسی په کومه لار اسمان ته تللی دي روح په دغه لار زمون جنت ته بوځي برا نو نور درونه سکم صرف ستا در منی ولې دي ستانه بساتم خدایا زړه کې تمام یاران او مونږ په طریقه د محمد علیه السلام ساتي بچ کې مونږ د نورو رسوماتو رواجونو نه عمل پرتګي خدای زمونږ په هر مقام ساتي پورته موازونه د دعوت کې د کورونو نه پشان د آسیو د مریم زمونږ بیبیان کې او داسې د عایشې او فاطمې پشان خویونه او دوی په نقش قدم داخل بیت را روان کې او خدای مونږ له سر کې دغه واړه حاجتونه نو دور د فتنې دی خدایا داسې وخت راغلی دی دور د فتنې دی خدایا داسې وخت راغلی دی تکي مونږه بچ په خپل رحمت د وخت د شرع نو نور درونه سکم صرف استاد در منی ولې دی ستانه بساتم خدایا زړه کې تمام یاران او سوال مونږ له تانه د صدیق د صداقت کوو عدل د عمر پشان غواړو یا خدایا او راکړه حلال مال چې د عثمان شان صحاوت کوو کړو چې د علي پشان دشمن لسر وزایا مونږ دا ولیو پشان خدایا عابدان کې تو نفس او د شیطان مونږ بچ پدی دنیا لري مونږ د حق پرستو پشان خدایا عالمان کې تو ته په خپل دربار زمون قبول دا دعا لري نبوز مونږ تبلیغ کې خدایا د غلا رغوردا او نبوز مونږ تبلیغ کې خدایا د غلا رغوردا او مرګ مونږ لا الله شهادت را کی بخترا نو خدای خپل تندې می صرف
تا ته لګولې دي ته په حال هم کیا غنی اکبران او خدای مردگان زمغو بخی قبرونو کی او خلاص گرزداران کی مریضانو ته شفا ورکی خدای مردگان زمغو بخی قبرونو کی خلاص گرزداران کی مریضانو ته شفا ورکی واشه برکت زمون عمرونو او مالونو کی وخت ځن کدن کی کلمه پخلو سفارا کی او سخت تو د قبر اخرت متاسان کی او مونږ بچ کی د عذاب په خلاص عمل نامرا کی او بل پسورات رات خپل نور لاغان کی نصیبو کی جنت د نیک عمل خاص جامرا کی نما شمس الرحمن د عجیب کلام ویلې دی نما شمس الرحمن د عجیب کلام لیکلې دی خدایا بینوا مروست نکی د خپل درا نو خدای خپل تندې می صرف تا لګولې دي ته می په حال هم کیا غنی اکبران نور درونه سکم د نور درونه سکم صرف ستا در مینی ولې دي ستانه وسات خدایا لکی تمام یرا